د پښتنو توکمیزې جرګې د پریکړو پلي کولو د منظور پښتون ژوند او د خیبر ولسوالۍ د خلکو میلمه پالنې ته د لر او بر افغان مشرانو غبرګونونه درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي کمیټې او رسنیزې څانګې غړی زکیم خان وزیر په خیبر ولسوالۍ کې د پښتنو توکمیزې جرګې پریکړې مهمې یادې کړې او ډیره یې کړه د ټولو مشرانو په مشوره او همغږۍ ډیرې مهمې پریکړې وشوې چې ان شاء الله پلي کول به یې همداسې وي لکه د خیبر جرګه چې ترسره شوه. زکیم خان وزیر په خیبر کې د پښتنو توکمیزې جرګې پر 4مه ورځ پر خپل ایکسپان لیکلي چې له کلونو وروسته پښتانه افغانان د خپل توکم او ښه راتلونکي لپاره په یو دریځ سره راټول شول. د نوموړي په خبره چې د افغانانو حوصلې درک کولی شي او هیله یې څرګنده کړې چې د جرګې پریکړې به خپلواکۍ ته لار هواروي. هغه دغه توکمیزه جرګه د تاریخ په بیا ژوندي کولو کې مهمه یاده کړه او ډیره یې کړه چې جرګه په بریالي ډول پای ته ورسېده. وزیر د وګړو له پراخ ګډون څخه هم مننه کړې او له هغوی غوښتي چې په ګډه او ملي یووالي مخته لاړ شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر د وګړو میلمه پالنه وستایله. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرتابه غړي وایي چې د خیبر ولسونو او کوکي خیل ټبر د پښتنو توکمیزې جرګې ډیره ښه میلمه پالنه کړې ده. حلیم پیدایي وایي منظور پښتون باید خپل خوندیتوب ته ډیره پاملرنه وکړي. د خوست پخواني والي حلیم پیدایي په خیبر کې د پښتنو جرګه بریالۍ بللې او وایي چې منظور پښتون باید خپل خوندیتوب او امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي. نوموړي پر خپل ایکسپان لیکلي د ستراتیژیکې پالیسۍ پر خلاف ستراتیژیکې پریکړې ستراتیژیکه حوصله غواړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.